سلامونه مې ومنئ درنو ملګرو، هیله ده ښه یئ. نن غواړم له تاسو سره په دغه ویډیو کې د یو داسې په زړه پورې ویب سایټ یا ویبپاڼې په اړه معلومات شریک کړم چې په مرسته به یې تاسو وکړی شئ چې د هرې موضوع په اړه چې تاسو غواړئ خوندورې لیکنې او ټاپکس ولیکئ او ترلاسه کړئ. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې له تاسو نه هیله کوم چې دا چینل د نورو داسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ. اوس راځو د ویډیو د زده کړې په طرف باندې. ملګرو، لومړی زه یو ویب سایټ خلاصوم چې actyper.com ویب سایټ خلاصوم. کله چې موږ ته دا ویب سایټ خلاص شو په دې شکل باندې، نو موږ چې د هرې موضوع په اړه باندې لیکنه غواړو، مقاله غواړو یا ټاپک غواړو، نو هغه به موږ دلته په دغه ځای کې چې دغه امریکن سیول وار یې لیکلی په دې ځای کې به یې ولیکو. لکه مثال په توګه باندې زه غواړم د افغانستان په اړه باندې یو ټاپک ولیکم، نو افغانستان مې ولیکه او دلته به یې انټر کړم. چې کله مې انټر بټن ووهله، اوس به موږ د کیبورډ هره بټن چې وي هغه د A نه نیولې تر Z پورې وي، عددونه وي، صفر وي، ځینې نورې بټنې وي، هغه به موږ وهو او موږ ته به دغه ټاپک خپله لیکل کېږي او مخ ته به ځي او پسې اوږدېږي به. نو دا ویب سایټ actyper.com نومیږي او د دې په مرسته باندې موږ دغسې په زړه پورې ټاپکس د هرې موضوع په اړه باندې لیکلی شو. که موږ غواړو چې د افغانستان نه پرته په بله موضوع باندې لیکل وکړو، نو موږ به راشو دا ویب سایټ به ریفریش کړو. کله چې دا ویب سایټ ریفریش شو، نو په همدغه ځای کې به بیا یو بله موضوع ولیکو. د مثال په توګه باندې زه د پیس په اړه باندې یا د سولې او امن په اړه باندې یو لیکنه غواړم چې ولیکم. نو د پیس په اړه باندې به موږ ته اوس یو لیکنه شروع شي او زه د کمپیوټر د کیبورډ هره بټن وهم او موږ ته ورباندې دغه ټاپک مخ ته لیکل کېږي. که د پیس په اړه باندې د پیس نه بغیر په بله موضوع باندې زه غواړم لیکل وکړم، نو صفحه به ریفریش کړم. چې کله دا صفحه ریفریش شوه، مثال په توګه باندې زه د ایجوکیشن یا تعلیم او پوهنې په اړه باندې کومه موضوع غواړم چې ولیکم، نو دا ما انټر کړ او زه اوس د کیبورډ بټنې وهم او موږ ته دغه ټاپک لیکل کېږي. که همداسې زه بله موضوع غواړم ملګرو، نو دا صفحه به تاسو ریفریش کوئ. چې کله دا صفحه ریفریش شوه، نو د هغې نه وروسته به په دغه امریکن سیول وار چې کوم ځای کې لیکلی، په دې ځای کې به تاسو لیکئ. مثال زه د کرکټ په اړه باندې یوه مقاله غواړم چې ولیکم، نو موږ ته به دلته د دې په ځای باندې په دې ځای کې ولیکل شي دغه مقاله. که تاسو هره موضوع غواړئ چې ولیکئ په اړه باندې ټاپک، نو کولی شئ. نو دغه هیله ده چې دغه ویب سایټ مو خوښ شوی وي، دغه ویډیو مو خوښه شوی وي. هیله ده چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ. ډېره زیاته مننه.